السلام علیکم ملګرو نن ویډیو د ترمامیټر باره کې ترمامیټر استعمال سری نو دا د ټمپریچر لپاره یعنی د تبي کتلو لپاره استعماليږي او د دې استعمال ډیر اسان دی په دې چې تاسو پوه شئ نو که چېرې تاسو کور کې د چاته وي د ماشوم زانه یا بل چا نو هغه تشخیص په اسان شي چې د تبشتا یا نشته د دوی استعمال پکار دی نه د خلکو لپاره ډیر ضروري دی چې بازار نه لري یا ډاکټر د خوانه لري وي د ترمامیټر د استعمال د پوینه اول تاسو دا پیژندل ضروري دي چې دا په کم ځای کې استعماليږي نو ترمامیټر د جبې لاندې کې خوده شي ټیک شوله مریض ته چې چاته به وي نو هغه ته جبې لاندې کېږي نو صحیح پته لګي دویم د تاسو په ترخ کې هم کېښودی شي نو دا دوه طریقې دي دې نه علاوه هم شته خو دا دوه طریقې عامې دي خو دې کې به دا احتیاط کوئ چې کومه جاینټ فیملي وي شریک کور کې ترمامیټر پروت وي نو هغه پکار ده چې هر چا ځان ځانه ترمامیټر وي د جبې لاندې کېښودل د یو کس استعمال شوی بل کس چې جبې لاندې ږدي نو د بیمارۍ منتقل کېدو خطره وي پکې نو بهتر دا ده چې هر چا ځان ځانه ترمامیټر ساتلی وي که چېرې دا ممکن نه وي هر چا ځان ځانه ترمامیټر کېښودل نو بیا بهتر دا ده چې ته به تاسو په ترخ کې وګورئ د جبې لاندې به ترمامیټر نه استعمالوئ د بل استعمال شوي ترمامیټر به تاسو بیا نه استعمالوئ ترمامیټر چې یو دوه قسمه وي یو فارنهایټ والا یو سینټیګریډ والا سینټیګریډ پودل د ګران وي فارنهایټ اسان وي او د دې چې کوم نارمل ویلیو دا 98 اته وي یعنی که په اټن مې دا ولاړ وي اټن مې نه کم وي نو ستاسو به بدن ټمپریچر نارمل وي یعنی ستاسو ته به نشته دی خو که چېرې دې نه سیوای اټن مې نه سیوای نه نن مې وي نو ستاسو به معمولي تبه وي هغې ته به تبه وي هغې ته به دوایي استعمال پکار دی خو که نن مې نه سیوا وي سل وي یعنی 100 وي نو بیا ستاسو تبه ده او که چېرې دې نه سیوای 101 شي 102 شي دا بیا ډېر زیاته تبه ده شدید تبه ده په داسې حالت کې بیا بهتره طریقه دا ده چې مخ لاس چې کوم مریض وي که ماشوم وي که غټ وي هغه له مخ لاس پکار دی دې ته پورې لاسونه وینځل پکار دي او دې ته پورې مخ او ورسره د ګیټو پورې خپې دې نه علاوه په بل دې باندې اوبه اچول بهتر نه دي دې کې به احتیاط کوئ بدن باندې نور بدن باندې یا سر باندې به اوبه نه اچوئ که چېرې ګرمۍ موسم وي نو که ماشوم وي یا که مریض وي هغه نه د کپړې لرې کړی شي خېټه دې ورته ښکاره کړی شي بیا د هغې نه پس د اوبو پټۍ دې ورته کوي کپړه دې لمده کړي په تندي دې ورته ږدي نو دې سره به د هغه تبه نارمل حالت ته راشي ورسره کور کې تاسو کوشش کوئ چې پیناډال سیرپ خامخا ساتئ نو پیناډال سیرپ چې کوم دي هغه 2 کال نه چې کوم 14 کاله پورې ماشوم وي هغه له ورکولی شئ پیناډال ډراپ چې کوم دي هغه 2 کالو نه کم ماشوم لپاره دي پیناډال ټیبلټ چې کوم دي هغه تاسو هر کس له ورکولی شئ چې کوم نارینه زانه لوی وي نو دې خبرو تاسو خیال وساتئ انشاءالله بل د ترمامیټر چې کوم استعمال دی دې کې به تاسو ډېر احتیاط کوئ جبې لاندې به صرف پرسنل ترمامیټر ږدئ د بل ترمامیټر استعمال شوی به نه ږدئ او ترخ کې بیا کېښودی شي څه مسئله نشته خو کوشش کوئ چې صفا اوبو سره وینځئ ډیټولو یا سپیرټ اوبو سره وینځئ هغې نه پس استعمالوئ ترمامیټر کم نه کم 1 منټ او سیوا نه سیوا 2 منټو پورې کېښودل پکار دي نو دې کې بیا تشخیص صحیح وشي چې یاره تبه شته یا نشته دی ما سره چې کوم دا ترمامیټر دی د دې استعمال له غونې ګران دی ځکه چې دا ډېر زیات نری وي باریک وي نو عام کس په دې نه پوهېږي دې کې بیا دې نه راځي لږ ښه کوالټۍ والا هغه کم از کم داسې 200 نه 300 پورې کېږي نو هغې کې بیا پاره چې کوم ده هغه بیا ډېره کلا وښکاري دې کې ډیجیټل هم راځي خو ډیجیټل لغوندې صحیح نه وي خو هغې ته مسلې دا وي چې سل به پکې بیا اچول غواړي بل د هغې تشخیص ډېر زیات صحیح نه وي نو دې کې تاسو چې کوم دا وړوکې ترمامیټر دی پارې والا دې نه چې کوم غټ سایز راځي هغه تاسو راواخلئ دې کې به یو احتیاط داسې کوئ چې کله ترمامیټر تاسو استعمالوئ هغې نه مخکې به تاسو داسې شیک کوئ داسې خوځوئ به تیزې جټکې به ورته ورکئ چې کومه دا پاره ده په دې کې دا چې کم از کم د 98 نه راکمه شي 98 چې کوم 98 انسر د هغې نه راکمه شي هغې نه پس به دا استعمالوئ او د دې استعمال چې کوم طریقه ده هغه تاسو جبې یا ترخ کې کېږدئ هغې نه پس به تاسو بیا دا وګورئ د دې نشاناتو په دې منځ کې یو پاره وي تور کلر وي هغه چې تاسو رڼا ته ونیسئ یا لایټ طرف ته ونیسئ نو هغه تاسو ته ښکاره شي هغه تاسو چې کله دا استعمالوئ هغه به 98 نه راکموئ هغه به داسې طریقې سره راکموئ داسې به شیک کوئ چې داسې وخوځي دا به راکمه شي هغې نه پس به استعمالوئ 1 منټ نه 2 منټو به دا تاسو کېږدئ جبې لاندې یا ترخ کې او بیا به تاسو رڼا طرف ته یا داسې لایټ طرف ته ونیسئ نو تاسو به دې کې هغه پاره ښکاره شي چې هغه کم ځای کې ده که هغه 98 باندې وي نو مطلب ته به نشته دی که هغه 99 وي یا 100 وي مطلب ته به د دې دوران کې دوایي استعمال پکار دی دا خو فرست ایډ دپاره استعمال دی که فرض ته به ستاسو 2-3 ورځو نه سیوا وي نو بیا کوشش کوئ تاسو ډاکټر ته هسپتال ته ځان رسوئ دا هغه چا لپاره دی چې معمولي تبه وي او یو ورځ وي عرضي تور وي نو هغې لپاره بهتر دی دا استعمال نو امید دی ستاسو به دا ویډیو خوښ شوي داسې معلوماتي ویډیوز کتلو لپاره زما چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ ډېره مننه الله حافظ